نه ده 21 منډې تر دې دمه پورې پوره کړي دي چې بیا هم یو ښه توپ اچونه چې یوه منډه استرالیا هېوادوال لوبغاړو وشو کولی ځان په ګټه باندې وکوي. د استرالیا 15 لمبرې دي او یو نفر یې اوټ شوی ده او 14 اورونه یې کړي دي او یو بال روان ده. خیل د خوا نه وشوه او ویې نه شوه کولی استرالیا لوبغاړو چې ځان په ګټه باندې البته منډه وکوي. بیا هم ښایسته توپ اچونه د کریم صادق لخوا چې بیا هم یوه منډه وشوه درنو لیدونکو لکه څرنګه چې تاسې ولید د پښتو تلویزیون د لارې د افغانستان او استرالیا ترمنځ لوبه وه چې تر دې دمه پورې افغان لوبغاړو ښه لوبه کړې او ښه توپ اچونه یې کړې ده. همدارنګه 15 منډې شوي دي یو او د اسرائیل لوبغاړو چې تاسې ولیده کریم صادق شاپور زدران دولت زدران جاوید احمدي ګلبدین نایب تر دې دمه پورې په زړه پورې توپ اچونه کړې یا بالینګ یې کړې ده چې زه هیله مند یم چې دا لوبه زموږ ګران لوبغاړي زموږ ګران هېوادوال د خپل ځان په ګټه باندې تمامه کړي او د خپلو ټولو هېوادوالو څخه غواړم د دم غړي چې پښتو تلویزیون ګوري او د پښتو تلویزیون د لارې د کرکټ لوبه په ژوندۍ بڼه ګوري نو هیله مند یم چې خپل لوبغاړي په خپل دعاګانو کې وساتئ. ستاسو دعاګانې دي چې ستاسو لوبغاړي د بریا او لوړو پوړیو ته رسوي. نو هیله مند یم چې خپل لوبغاړو ته دعاګانې وکوئ تر څو یو ځل بیا د ډک لاس سره خپل ګران هېواد ته راستانه شي. خپلواک صاحب د افغانستان د لوبډلې ډېر مینوال دي. زما په نظر باندې به زیاتره خلک به ورته په ښارونو کې ناست دي او زیاتره په کورو کې به ناست دي ورته خو ډېر مینوال افغانستان لوبډلې لري. واقعا زموږ د هېواد کرکټ ملي لوبډله په زړه پورې البته ډېر زیات مینوال لري او په زړه پورې لوبې تر دې دمه پورې کړي. ښې لاسته راوړنې درلودې چې مینوال یې زیات شوي. نو هیله مند یم چې مینوال یې په خپل دعاګانو کې خپل لوبغاړي وساتي تر څو چې ښه لاسته راوړنه ولري ځکه زموږ لوبغاړي چې زموږ او تاسې بیرغ په نړۍ کې رپوي او دا لوبې هم فکر کوم 50 اوره لوبې دي چې زموږ ګران هېواد هم البته لومړنۍ لوبه د استرالیا هېواد سره وه چې تاسې دم غړي د پښتو تلویزیون د لارې په ژوندۍ بڼه ګورئ. پښتو تلویزیون تاسو هېوادوالو د خوښۍ او خوشحالۍ لپاره د کرکټ ملي لوبډلې لوبه چې په شارجې ښار کې ترسره کیږي په ژوندۍ بڼه د پښتو تلویزیون د لارې تاسو ته خپروي. نو هیله مند یم چې دا لوبې د پایه پورې د خپل تلویزیون پښتو تلویزیون د لارې وګورئ او خپلو لوبغاړو ته دعاګانې وکړئ. خپلواک صاحب د زیاتره موږ سپین ږیري د منځونه ته کوي د افغانستان ټیم ته نننۍ شننه د هېواد او نړۍ مهمې پیښې سیاسي او اقتصادي بدلونونه د ملي ګټو په خلاف تړونونه د فردي ترشا پټې معاملې پردی لاسوهنې ملي خیانت د قانون نه پلي کېدل اداري فساد غصب او اختلاس